په سلامونو مو هرکلی کومه خوښ یم چې له تاسو سره په یوه بله نوې ویډیو کې یم که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ نن به زه تاسو ته د افغانستان او د ایرلینډ د دوهمې شلوريزې لوبې په باره کې چې کوم ریکارډونه جوړ شوي دي معلومات درکړم چې هغه ریکارډونه دغه دي. لومړی ریکارډ افغانستان په یوه پانۍ کې 22 شپږیزې ووهلې چې تر دې دمه پورې په شلوريزو لوبې کې بلې لوبډلې نه دي وهلي. نو همدغه یو ستر ریکارډ ده چې افغانستان په نړیواله سطحه باندې ثبت کړ. دوهم ریکارډ چې د حضرت الله زازي لپاره یعنې د خپل ځان لپاره یې دغه ریکارډ جوړ کړ چې په یوازې سر باندې یې 14 شپږیزې حضرت الله زازي ووهلې. نو دغه هم یو ریکارډ سو. تر دې نه وړاندې هارون فینچ چې د استرالیا یو لوبغاړی دی هغه 14 شپږیزې په یو انینګز کې وهلې وې خو حضرت الله زازي تر هغه نه 2 شپږیزې زیاتې ووهلې او دغه ریکارډ یې پر خپل نوم ثبت کړ. دریم ریکارډ افغانستان د ستر ټارګیټ یا ستر هدف یو ډېر غټ ریکارډ جوړ کړ په شلوريزو لوبو کې چې 209 منډې جوړې کړلې یعنې په شلوريزو لوبو کې اوس تر ټولو نه لوړ هدف چې دغه 209 منډې دي. تر دې نه مخکې استرالیا په سریلانکا باندې ستر هدف جوړ کړی و چې 263 منډې وې خو خوشبختانه چې افغانستان تر 263 نه زیاتې منډې جوړې کړلې یعنې 209 منډې جوړې کړلې او دغه هم یو ستر او نړیوال ریکارډ سو. د عثمان غني او حضرت لازي د اوږدې ملګرتیا ریکارډ هم په همدغې دوهمه شلوريزه لوبه کې ثبت شو چې 246 منډې ملګرتیا یې وکړله. تر اوسه پورې په شلوريزو لوبه کې دومره اوږده ملګرتیا چا نه وه ترسره کړې چې خوشبختانه عثمان غني او حضرت الله زازي دغه ملګرتیا وکړله او دغه هم یو نوی ریکارډ جوړ کړ. او په شلوريزو لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې چې دي هغه د هارون فینچ دي د استرالیا د لوبغاړي خو دوهم توپ وهونکی چې د هغه د افغانستان لوبغاړی دی چې حضرت الله زازي دی چې 122 منډې په یوازې سر سره ترسره کړي دي په دوهم مقام باندې ځای لري په شلوريزو لوبو کې. نو دغه د افغانستان او د ایرلینډ په لوبه کې چې کوم ریکارډونه جوړ کړي وو ما تاسو ته وړاندې کړلو. نو که مو دا ویډیو خوښه سوي لایک او شیر یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د خدای په امان. کله چې بیټینګ ته لاړ شو نو هلته فکر کې چې نه ګرځي چې موږ باید کوم ریکارډ مات کړو کوم ریکارډ مات نه کړو څومره چکي وو څومره ونه وهو او زموږ کوشش دا چې خپل ټیم دپاره ښه سټارټ ورکړو خپل ټیم دپاره یو ښه غټ هدف وټاکو او خپل ټیم دپاره تیزې منډې وکړو. نو همدغه کوشش مو چې هغه په کوشش کې 50 شوه 50 نه وروسته 40 شوه او 40 نه وروسته یو 2 نه سوځېدلې شوې. نو دا زما دپاره په ژوند کې مې اول وار و چې 6 وره ما ولوبوله نو دا زما دپاره ډېره یو ښه خبره وه او زما دپاره د افتخار ځای و. ریکارډونه خو ډېر دي خو د ماتولو کوشش یې نه کوو ځکه د ریکارډونو ماتولو کوشش یې کوو نو بیا موږ نه خپل بیټینګ له یاده وځي. هو چې کومه ورځ هم ورځي او قسمت موږ سره یاري او د ټیم دپاره ښه رنز کوو نو هغه کې بیا د ریکارډ هم ماتېږي او ټیم دپاره ښه رنز هم راځي. نو روان میچونه د ایرلینډ سره 55 ورځې دي دې کې انشاءالله خپل پوره کوشش کوم دغسې نه ده چې صرف 6 وره لوبول دي او 50 وره کې هم سره کوم چې خپل کومه لوبه مې په 6 ورځو کې مې چې د هغه په 50 وره کې هم کومه خو لږ ذهن او سوچ او فکر سره به یې کوو لږ وخت سره به یې کوو نو هغه دپاره انشاءالله همدا ښه چانس ښه موقع ده د ایرلینډ خلاف نو چې تر څو خپل ځان نور هم ښه ثابت کړم.